د شیطان تجارت. یوه ورځ حضرت عیسی علیه السلام شیطان ولید چې له 5 خرو سره غونګېده او روان و. د خرو باندې څه څیزونه بار کړي وو. نو حضرت عیسی علیه السلام ترې وپوښتل دا څه دي؟ شیطان وویل د خرڅلاو مال دی او د خرڅلاو لپاره یې وړمه. حضرت عیسی علیه السلام وویل دا خو راته ووایه چې څه دي، څه شی خرڅی؟ شیطان وویل په دې یو خره باندې مې ظلم به، یعنې ظلم دی چې په پاچاهانو باندې پلورمه. د بل تکبر دی چې د قبیلو په سردارانو باندې پلورم، او بل حسد چې په قاریانو باندې پلورم، او خیانت چې په تجارانو باندې پلورم، او مکر چې په ښځو باندې پلورم. مکر، خیانت، حسد، ظلم، تکبر دا د شیطان تجارت ده. دا هیڅ کله هم مه او هیڅ کله هم مه اخلئ. که مو واخست نو تاسو به د شیطان ملګري جوړ شئ. الله رب العزت به زموږ څخه ناراضه وي چې دا به د یو انسان دپاره ګټه د افسوس خبره وي چې د ټولو کائناتو خالق او مالک ورڅخه ناراض شي.